بسم الله الرحمن الرحيم. والله رجل دلته کې په لار باندې ډېر بیروبار وي د موټرو تګ راتګ ډېر وي خو د کرنټین د وجې ډېر کار خلکو په کورونو کې نو د تلو راتلو دومره وخت نه ورته پیدا کېږي نو بیروبار هم ډېر کم وي یوازې که ضرورت دپاره څوک راووځي او وګوري چې څه ضرورت شته دی نو راوځي د باندې کنې زیاتره په کور کې پاتې کېږي دلته څه کارګران راغلي دي سړک جوړوي دا یې ښه وخت ده ځکه چې ټرافیک نه وي نو ځینو ځایو کې سړک جوړولو دپاره بیا د سړکونو جوړولو دپاره ډېر سر دردي وي خلکو چې کوم کله کار کوي ټرافیک ډېر وي بیا لارې ډېرې بندېږي نو دی کورونه نه دوی هم ګټه اخلي چې کوم ځایونه خراب دي غواړي چې هغه جوړ کړي په دې وخت کې ځکه بیروبار هسې نشته دا سړک د مانچستر د ښار چې دی د مرکزي شبخانه شته دې ته دا سړک هم لار دی چې دې باندې ټول امبولانسونه یا د شبخانې تګ راتګ زیاتره په دې سړک باندې کېږي نو په نارمل ورځو کې دغه سړک باندې ډېر حد نه زیات بیروبار وي دواړو خواته ډېر موټر خلکو دروي پارکینګ لپاره او تګ راتګ هم ډېر زیات وي نو اوس د کرونا د وجې داسې کراره دې څه نشته کنې نارمل په دې ورځو کې چې کله ځمه تر دې ځای ته چې راځمه دومره وخت راباندې وځي یو په دوه اوس دغه د بېخوار روان هېڅ ټرافیک هم نشته دی خلک هم نشته یوازې سرې اشارې دغه ته یو څو ثانیو دپاره درېږو نور بس ځو دا د مانچستر پوهنتون دی مخامخ بلډینګ ګورئ زیاتره شاګردان د پوهنتون هم رخصت دي نو دلته کې کراري ده ځکه پوهنتونونه نشته تعلیمي ځایونه ټول خلاص بند شوي دي ښوونځي کالجونه پوهنتونونه
څه خلک مانچستر پوهنتون پورې اړه لري چې دلته نارمل ورځ کې د زیاتره شاګردانو لیلي او دې خواته دواړو خواته پرتې دي نو ډېر دلته شاګردان د سړک نه پورې راوځي هر دوی ډېر جوړ کړی مانچستر کې زیاتره بهرني شاګردان زیات دي چاینا او د اروپا او د عربو مملکتونو چې ورته نړیوال شاګردان وایي انټرنیشنل سټوډنټ چې ډېر عاید راوړي مانچستر ښار ته د دوی په زرګونه پاونډه دلته مصارف کوي نو برطانیایانو ډېر ښه سیسټم جوړ کړی د شاګردانو لپاره خارجي شاګردان ته راځي د کال 40,000 پاونډو نه زیات دوی مصارف کوي دلته هر د مالداره زوی دلته درس وایي ریسرچ کوي یو سرټیفیکیټ اخلي هغه وړي خپل هېوادونو ته چې هلته بیا کار پرې پیدا کړي په اسانه باندې خلک راوتلي چې چا ضروري کار دی یا څه کار لري ضروري یا څه لیک رالیک کوي د موادو یا د ضرورت شیانو نو دې وجې راوتلي دي ځکه داسې ښکاري چې څوک داسې نه راوځي یو هغه خلک به راوتلي وي چې عقل نه لري او موضوع کې ډز شوی هغه خلک به نه راوځي راوتلي به وي چې غواړي وګوري چې څه تېرېږي هسې ځان مشکلاتو کې اخته کوي او هغه خلک نه بیا ماسک نه اچوي او ډسکشن نه اچوي بس هسې راوځي ځای هېڅ کیسه نه ده لکه موږ افغانان چې وایي خدای پاک مهربانه ده کنې دلته دولت ډېر جدي نیولې پولیس چې څوک وګوري بې ځایه دروي او جریمه ورکوي امبولانسونه ډېر ځي راځي هر طرف امبولانس موټر غلط شول اشاره سره وه دوی سړک نه تېر شول ځکه دا یو جرم دی دلته اشاره چې سره وي او څوک تېر شي نو پولیس بیا جریمه کوي کور ته بیا پارچه درلېږي که ډېر بېاحتیاطي دې کړې کیدای شي درته لایسنس هم بند کړي هوا نن ګرمه ده 22 درجې ده د خلک رنګونه کوي چې اشاره خرابه شوې که څه ستونزه ده پوهېږو نه نو بس چت څه وکړل هغه پرې موږ هم کوو مجبور مخکې لکه اشاره کې څه تخنیکي ستونزه ده سره پاتې ده شنه کېږي نه نو دې وجې خلک رنګونه کوي چې په ورځئ د یو خواته موټر روان دی خدای دې خیر کړي چې څه پېښه ونه شي دواړو طرفو ته وګورو یو ځل یا هېوار شو له خیره دلته دغسې نه پېښي چې کله اشاره ستا شي یا کله واره کېدای شي د دې ګروپ وسوځي یا څه سړک په سر چې کار کوي د اشارې کې څه تغیرات راولي که نه زیاتره وخت تغیرات داسې مشکل نه پېښېږي اوس خو انجینران هم ټول په کورو پاتې دي کېدای شي څه تخنیکي ستونزه پېښه شوې او بیا دغه ځای ډېر مشغوله ځای دی که دې کې یو اشاره کې څوک غلطي وکړي نو حتما د ټکره پېښېږي خطره یې ډېره ده سړی باید ځان وساتي د کورونه نه ځان ساتو باید اشارې نه هم ځان وساتو
ماچستر ښار کې ډېر بیا جوړونې روانې دي. خلک برطانیې کې عموما اوس خلک په کور جوړول باندې شروع کړی. څه شرکتونه دي، تجارتونه بهر نه پیسې بهر کې نور هېوادونو کې مالدار خلک دي هغه تشویق کوي چې برطانیې کې سرمایه ګذاري وکړي. د عربو نه، د چاینا نه، د روسیې نه، د جنوب افریقا هېوادونو نه، منځني ختیځ نه، تر څو هلته پیسې لري هېوادونو کې لږ مشکل چې جوړ شي ګډوډ شي خلک غواړي خپله سرمایې باندې وسي نو دوی لار ورته جوړه کړې ده چې راویې غواړي دلته برطانیه کې سرمایه ګذاري وکړي، بلډینګونه جوړ کړي. نو برطانیه کې ډېر زیات په هر ښار کې بلډینګونو باندې زور دی چې اسمان ته یې رسوي چې بیا مایسر کې حد نه ډېر زیات بلډینګونو جوړولو باندې شروع کړې ده چې هرې خوا ته بلډینګ جوړېږي، لوړ لوړ بلډینګونه جوړېږي. زیاتره بیا خلک شاوخوا کې وایي دا د عربو د پیسو بلډینګونه دي. د مخ ته ډریور لږ سر بدله وخت دی، کته پورته صحیح نه ځي، داسې چې ما ته مشکل جوړ کړي. اشاره وروسته لګوي. منډۍ خو خیر پرچون هم ښه کوي، لکه څنګه دلته خالي یوازې ګودامونه دي، غټ غټ ګودامونه دي چې زیاتره دا مخ دکان زما د دوست دی افغان کارپېټ په نوم افغان راګ کالني خرڅوي. دلته راغلو چې زموږ د دکان مارکېټ دروازه هم بنده دی، ولکه بل لار باندې متنظم شي چې څه کیسه ده. کوڅه یې بنده کړې ده، ته دې کوڅې نه شاته شم، بله کوڅه باندې ورته راتاو شم، شاته موټر ونه واخلم. دلته څه دلته راتاو شو، له خیره کوڅه خو بنده وه. زه چې موټر زه مخته کړې چې اوس لار مه بنده وه، زه دلته خلاصېدم.
دغه د موبایل مارکیټ دکان د مانچستر کې چې د برنیو روډ په نوم یادېږي لوی مارکیټ دی چې ټولو انګلیسو او اروپا ته ځي ځنه خلک موبایلو پرزجاتو د کمپیوټرو د سی سی ټي وي څه برقي شیان چې دې ځای نه صفای کېږي زیاتره د دې ځای دکانداران چې دي زموږ د خوست ولایت د اهل ونودو د جملې څخه دي چې هغو مخکې په روسیه کې تجارتونه درلودل اوس دې خواته راغلي او دلته کې تجارت روان کړی دی دوی موبایل بیس تجارت کوي د موبایل پرزجاتو بیا په یو نیم مات ګوډ موږ هم پکې کار لرو چې پر مخ بیایي خو ما کار ښه دی الحمدلله د دوی ټول بدل دی زه داسې شی کوم چې هغه دوی نه کوي ځکه دوی پیسې ګټلو غم کله ورنیو سره غواړي مارکیټ کې توکي ارزانه خرڅ کړي خپله مغازې مخې ته ورسېدم موټر پارک کړم مخ کاغذ باندې مې لیکلي دي چې موږ نه راځو دکان بند دی که څوک غواړي چې څه ضرورت شی وي ما ته زنګ ووهئ نورمال زه د کور نه دې ځای ته چې راتلم تقریبا 15 دقیقې وخت مې نیولو اوس دا د 18 دقیقو کې راورسېدم